جرمني د لومړي ځل لپاره یو افغان بې له جرمي سابقې افغانستان ته واستاوه. جرمني د 2021 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې جرمي سابقه یې نه لرله افغانستان ته استولی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي دا اقدام د کډوالۍ د نوې سختې تګلارې برخه ده. د جرمني حکومت د جولای په 28مه د چارټر الوتکې له لارې ټول 31 افغانان افغانستان ته ولېږل. د چارواکو په وینا د ایستل شوو ډیری کسان د جرمونو له امله د ایستلو له حکم سره مخ وو. د لومړي ځل لپاره یو افغان چې جرمي سابقه نه لرله هم په دې ډله کې شامل و. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر د برنټ ویلي هغه افغانان چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وي او د اوسېدو قانوني حق ونه لري د ایستلو له خطر سره مخ دي او دا ډول ایستل به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. بل لورته د جرمني د اساسي قانون محکمې څو ورځې مخکې پرېکړه وکړه چې حکومت نشي کولی د افغانانو د بیا مېشتېدو پخوانۍ ژمنې په ډله ییز ډول لغوه کړي، بلکې هره قضیه باید په جلا ډول وڅېړل شي. د جرمني د کډوالۍ د پالیسۍ دغه بدلون د بشري حقوقو د بنسټونو له اندېښنو سره هم مخ شوي، خو حکومت وایي د کډوالۍ د قوانینو عملي کول به دوام ولري.